دې عقیدي مسلې دي مجاهدین ورونو در سره زده کوئ ها که یو سړی ټول قرآن کریم ونه مني دا سړی مسلمان دی او که یو سړی بیا دا وایي چې الحمدلله رب العالمین نه منم نور ټول قرآن کریم منم دا یو آیت نه منم بیا هم نه دی مسلمان که دا یو الف لام میم نه انکار وکړي چې دا نه منم بیا هم نه دی مسلمان که ټول دین نه انکار وکړي دا خو مې قرآن کریم کې مثال درته وي په قوانینو کې درته وایم یو سړی وایي ټول دین منم خو جهاد نه منم جهاد اسلام کې نشته دا مسلمان دی یو سړی وایي ټول دین منم خو دا لمونځ نه منم پکې دا لمونځ دا مسلمان نه دی دا له بعضې دین نه انکار یو سړی وایي ټول دین منم د اسلام اعتقادي نظام هم منم د اسلام عباداتو نظام هم منم د اسلام د معاملاتو نظام هم منم د اسلام اخلاقی نظام هم منم د اسلام حقوقی نظام هم منم خو د اسلام سیاسی نظام نه منم دا مسلمان دی که سیاست وي نو بیا جمهوریت ته ځو که سیاست وي بیا دیموکراسي ته ځو که سیاست وي بیا کمونیزم ته ځو که سیاست وي بیا سیکولریزم ته ځو که سیاست وي بیا سوسیالیزم ته ځو که سیاست وي بیا نیشنلیسټي بیا کپیټالیزم ته ځو دا سیاسي مفکورې دي سیاسي نظریې دي او د نظام جوړونې چوکاټونه دي په دې برخه کې اسلام نه منم نعوذ بالله دا مسلمان دی او دا مې ځکه درته وایي چې ډېر ملایان دا پېژني نه چې سوسیالیزم بیا څه شی وي بیا اسلامیزم یې څه شی وي بیا نو اسلامي سیاست بیا څه شی په دې برخه کې نه غږېږي چې ممبر ته جګ شي د لمانځه او داسې مسلې ښې بیانوي د روژې مسلې بیانوي هدایه داسې لیکلي شامي لیکلي د عالمګیري لیکلي خو چې دغې برخې ته یې ور واړوي چې اسلامي نظام یعنې څه کمیونیزم څه ته وایي بیا نو دیموکراسي څه ته وایي بیا نو په دې کې د اسلام سره ټکر نقطې څه دي ولې دا بد دی ولې موږ اسلامي نظام د اسلام برخه بولو اسلامي نظام له څه شي جوړ دی هغه آیتونه کوم دي چې اسلامي نظام ترې ثابتېږي هغه احادیث کوم دي چې دغه برخه کې بیا مطالعه هم ډېره نه کوي نه کوي کې خو حقیقت دا دی لکه څنګه چې له الحمدلله رب العالمین نه سړی منکرېږي کافرېږي که د اسلام له اسلامي سیاست نه هم څوک منکر شي که د اسلامي نظام نه هم څوک منکر شي دا هم کافر کیږي اسلامي نظام هم په ګڼو آیتونو باندې مشتمل دی قرآن کریم کې غلطه سزا څه ذکر کیږي لاس به یې پرې کوي خو دا د قرآن کریم یو آیت دی چې ته د اسلامي نظام نه منې خو له دې آیت نه انکار راځي که نه او غلطه لاس پرې کیږي او زاني ته رجم دی او یا دوری دی خو دغه آیت نه دی بیا انکار وکړه او که چېرته قتل عمد و بیا به څه کېږي قصاص کتب علیکم القصاص فی القتلا خو له دې نه دې انکار وکړه که نه همداسې په لسګونو احادیثو نه دې انکار وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګلاره دې پرېښوده د خلفای راشدینو منهج دې پرېښوده نو دا داسې عادي خبره نه ده چې وایي چې والا دا سیاسي خبره ده نو سیاست کمیونیزم چې شوی فلان شوی لکه څنګه چې د لمانځه مسله مهمه ده والله چې د سیاسي اسلامي نظام مسله له دې نه ډېره مهمه ده همداسې لکه څنګه چې زکات مهم دی جهاد همداسې مهم دی ایتونه ورته لرو نو موږ خو څه یهود او د نصاراو غوندې نه یو چې نؤمن ببعض ونکفر ببعض ځینې برخه د دین به منو ځینې نه به انکار کوو خو موږ خو په ټول باندې مکلف یو چې ټول دین دی الله عز وجل به منو منافق تاسې وپېژاندم اعتقادي منافق چې چاته وایي چې د ټول دین نه انکار یې په زړه کې وي او یا یې که یو سړی داسې و چې ټول دین منم خو په زړه کې وي چې زکات نه منم دا منافق دی که نه دی او اظهار یې د دې کاو چې نه ټول منم خو په زړه کې وي چې نه دا چټي پخته دي او یا جهاد نه وي چې دا چټي لګیا دي یو حاجي صاحب خپل بچای د جهاد نه منې کاو حال دا چې د روس په وخت کې د خپل هم جهاد کړی و ښه بیا ورته وایي چې والله که په ټول قرآن کې ماته جهاد پیدا کړي اعوذ بالله دا ډېر د طالبۍ د خبر د زره فارغ نه و یو طالب علم مجاهد و بیا پلار منع کاوه ورته چټي پاخته دی ولا که ټول قرآن شریف کې جهاد او حال دا چې دی تک شنامي و ښه اوس یو سړی وایي چې والله که جهاد بیخي قرآن کریم کې وي والله که جهاد بیخي ومنه دا مسلمان پاتې کېدای شي الله عز وجل هم دې وساتي دا نشي مسلمان پاتې کېدای دا ډول منافق ته بیا څه ویلی کېدای شي منافق اعتقادي او یو تعریف په قرآن کریم کې خپل هم ذکر دی په 15مه سپاره کې فکر کوم چې راځي بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الله وي منافقان تقول دردناك عذاب باندې زیری ورکړه دردناک عذاب باندې څوک دي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين دا هغه خلک دي چې دوی د مسلمان په ځای باندې کافران په دوستۍ باندې نیسي دا دوستي یوازې دا معنا نه تش د خولې خبرې چې پلانکی مې ملګری د انډیوال مې د السلام علیکم ورسره دی دې ته مدارات وایي دا نه دی مقصد دا دی چې د اسلام او د کفر جګړه ده تاسو دې خبرې ته ښه سوچ کوئ د اسلام او د کفر جګړه ده یو کس له منځه راپورته شو د مسلمان ملاتړ نه کوي او ځان مسلمان بولي د کافر ملاتړ کوي د ده په صف کې ودرېده دغه کس ته اوس قرآن کریم څه وایي دې ته منافق وایي الله عز وجل دې وساتي چې د مسلمان او د کافر جګړه ده
دا د اسلام ننګه پرېږدي او راپورته کېږي د دې کافر په څنګ کې درېږي او د کفري قوانینو دفاع کوي او د ده ملګری وي، بس دې ته منافق ویلی کېدای شي. په افغانستان باندې چې کله د امریکایانو یرغل راته په هغه وخت کې په افغانستان کې د چا نظام و؟ تاسې جواب راکړئ. د افغانستان اسلامي امارت نظام موجود و. که د طالبان ښه خلک وو که بد خلک وو نه غږېږو په دې کې، خو مسلمانان وو که نه؟ یقیني خو دا خو دښمن هم مني چې و مسلمانان خو وو. ښه اخواته چې امریکایانو برید کاوه، امریکایان کړنې ښې دي او که بدې دي، خو د دوی په کفر کې کوم شک و؟ نه. نو جګړه د چا شروع شوه؟ د امریکا او د طالب په دې مابین کې چې امریکا او د طالب جګړه شروع شوه، دا جګړه د کفر او د اسلام و، د مسلمان او د کافر جګړه سره ونښته. اوس په دې مابین کې چې خلک را پیدا شول، لښکرې جوړې شوې، اردو جوړه شوه، پولیس جوړ شول، چې تر پایه پورې بودیجه د چا مصرف کېده؟ د امریکا. دا یو اسلحه د چا مصرف کېده؟ د امریکا. شعار د چا مصرف کېده؟ د امریکا. کله چې امریکایانو طالب ته دهشتګر وي، دوی وي چې دهشتګر دي. کله چې وي چې دا تروریستان دي، دوی وي چې دا تروریستان دي. کله وي چې دا د وطن دښمنان دي، دوی په ګډه شعار یو وه، اسلحه یوه وه، بودیجه یې یوه وه، جوړه کړې دا اداره امریکایانو وه. د امریکایانو د تحت سره مکمله اداره هم ړنګه شوه، دا هم وتښتېده. دغه خلکو ته اوس څه ویلی کېدای شي؟ او دغه آیت کریمه هم تاسې وګورئ: بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دا موږ چې کوم افغانان دلته اوسېدو، موږ ته خو پکار ده چې د طالب ملاتړ هم کړی په حیث د اسلام، ولیکن موږ چې د طالب ملاتړ پرېښوده او دته هم دهشتګر وي، وران کار یې ورته وي، افراطي م ورته وي، دهشتګر م ورته وي، او جګړې م ورسره کولې، او د امریکایانو نه هم ډالر اخیستل په څنګ کې ورسره ولاړ وو. نو دغه خلک د دې قرآن عظیم شان په آیتونو کې قطع نظر د نورو کتابونو څنګه بلل کېږي؟ الله عز وجل دې وساتي. دا ډېره خطرناکه خبره وګوره. ښه، الله عز وجل افغانان ترې خلاص کړل، خدای عز وجل د راتلونکي کې بیا داسې امتحان په افغانانو باندې نه راولي. دا څه عادي خبره نه وه. د قرآن کریم په رڼا کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې دا ډېره خطرناکه خبره وه.